بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو ISA یا انسترکشن سیټ ارکیټیکچر وایو. انسترکشن چې دا یو حیاتي برخه د کمپیوټر د ساختار ده کوم چې تعریفوي مجموعه د انسترکشن یا هدایاتو چې یو سی پی یو کولی شي هغه اکزیکیوټ کړي. انسترکشن سیټ ارکیټیکچر حیاتي برخه د کمپیوټر د ساختار کوم چې تعریفوي مجموعه د هدایاتو چې یو سی پی یو کولی شي رن کړي یا اکزیکیوټ کړي. همدارنګه عمل کوي یا عمل ښیي په حیث یا په شکل د انټرفیس د یو انټرفیس په شکل یا د یو منځګړي په شکل عمل ترسره کوي په مابین د چا په مابین د هارډویر او سافټویر کې. همدارنګه توانایي ورکوي پروګرامرانو ته چې ولیکي کود صحیح ده to write a code چې ولیکي کود that the processor can understand and execute هغه نوع کود چې پروسیسر کولی شي پې پوه شي او اکزیکیوټ کړي. دا د انسترکشن سیټ ارکیټیکچر هدف. اوس دلته وګورئ اول دلته وایو چې دا انسترکشن سیټ څه شی ده. انسترکشن سیټ چې دا مجموعه ده د ماشین لنګویج د انسترکشنو د ماشیني ژبې د هدایاتو مجموعه کوم چې یو مشخص پروسیسر په هغه پوهیږي او هغه اکزیکیوټ کوي. انسترکشن سیټ مجموعه د ماشین د ژبو د هدایاتو یا د ماشیني ژبو د هدایاتو کوم چې یو مشخص پروسیسر پرې پوهیږي او هغه اکزیکیوټ کوي، یا مجموعه د هدایاتو هغه چې یو سی پی یو کولی شي رن کړي. مجموعه د هدایاتو چې یو سی پی یو کولی شي هغه چې کی رن کړي دې ته څه ویل کېږي؟ انسترکشن سیټ ویل کېږي. همدارنګه ISA یا انسترکشن سیټ ارکیټیکچر داسې هم ورته ویلی شو هغه پارت د پروګرامینګ کوم چې پکې شامل څه شی دی؟ ډیټا ټایپ ده، انسترکشن ده، رجسټر ده، اډرس موډ ده، میموري ارکیټیکچر ده او همدارنګه انټرپټ هینډلینګ ده. دا تعریف هم دی ISA یا انسترکشن سیټ ارکیټیکچر ده. او دغه برخه چې د خپل انسترکشن سیټ موږ تاسو ته تعریف کړ چې مجموعه د ماشیني ژبو چې یو مشخص پروسیسر پې پوهیږي او هغه چې کولی شي اکزیکیوټ کولی شي. همدارنګه دلته وویل چې مجموعه د هدایاتو چې یو سی پی یو کولی شي رن کړي. او په دغه برخه کې چې دا موږ تاسو انسترکشن سیټ ارکیټیکچر ویلې چې څه شی ده او څنګه کار ترسره کوي. اوس راځو کی کمپوننت یا اساسي اجزاوې د ISA یا انسترکشن ارکیټیکچر وایو. اول خپل انسترکشن سیټ ده. انسترکشن سیټ موږ تاسو ویلی چې ده مجموعه د هدایاتو چې یو سی پی یو کولی شي هغه شی کې اکزیکیوټ کړي. مثلا چې ده اډیشن، جمع، سبټراکشن ده، موومنټ ده، لوډ ده او سټور ده. دا هغه انسترکشن دی چې کولی شي یو سی پی یو چې کی دا ران کړي یا اکزیکیوټ کړي. غیر له دې نورې هم ډېرې دي خو دا یو څو مثال راته راخیستي. بل شی دا رجسټر ده. کی کمپوننټو کې کوچنی او سریع ذخیره کوم چې لوکیشن کوي یا موقعیت کوي ویتن د سی پی یو په داخل د سی پی یو کې. دا هغه کوچنی او سریع لوکیشن یا موقعیت ده چې د سی پی یو په داخل کې ده او د انسترکشن د اکزیکیوشن په وخت کې چې کیږي کار ترې اخیستل کیږي. مثال چې د اکمولیټر ده، پروګرام کاونټر ده او IR یا انسترکشن رجسټر ده. د رجسټرو تقریبا نوې ډېرې دي. غل شل خیر سره په جلا یا په بل ویډیو کې ځان ته یو وایو چې اکمولیټر او پروګرام کاونټر او IR دا څه کار کوي، لکه انپوټ رجسټر سو، آوټپوټ رجسټر سو، دا ټول نوې د رجسټرو دي زیات دي. هغه یو ځان ته ویډیو کې تشریح کوو. اوس فقط هم دومره زده کړئ چې رجسټر چې دا کوچنی او سریع میموري لوکیشن ده یا موقعیت ده ویتن د سی پی یو په داخل کې. بل څه شی دا اډرس موډ ده. اډرس موډ چې دا موږ ته ډیفاین کوي چې څنګه یو سی پی یو اکسس کوي اپرنټس فار انسترکشن. د یو انسترکشن یا د هدایاتو لپاره سی پی یو څنګه کولی شي اپرنټس څه شی کی اکسس یا ترلاسه کړي. مثال چې دا امیډیټ ده، انډایرکټ اډرس، ډایرکټ اډرس موډ، رجسټر او انډیکسډ اډرس موډ ده. دغه د اډرس موډ چې دی نوع دی. بل څه شی دا ډیټا ټایپس دي. ډیټا ټایپس چې دا موږ ته مشخص کوي یا تعریفوي چې کوم نوع ډیټا ټایپ سی پی یو چې کوي پروسس کولی شي یا کوم نوع ډیټا ټایپ اوس فی الحال سی پی یو تر پروسس لاندې نیولی ده. defines the types of the data
the CPU can process. هغه نوع د ډیټا چې CPU چې کولی شي پروسس کړي، مثلا انټیجر ده، فلوټ ده، نمبر ده، همداسې نورې نه وي. بل څه شی ده؟ میموري ارکیټیکچر ده. میموري ارکیټیکچر چې ده موږ ته تعریفوي how a memory is organized and accessed، چې څنګه یو میموري منیجمنت کیږي او مدیریت کیږي او څنګه اکسس کیږي. دا د میموري ارکیټیکچر کار ده چې یو میموري څنګه اکسس کیږي او څنګه اورګنایز یا مدیریت کیږي. مثال شی ده بایټ اډریسبل میموري او ورډ اډریسبل میموري دي. دغه چې ول کی کمپوننټس ول. بل جزء هم ستاسو چې هغه هم وایو. شپږم جزء چې ده هغې ته ویل کېږي انټرپټ هینډلینګ. دا هم کی کمپوننټ د انسټرکشن ده. دا موږ ته دا تعریفوي چې ډیفاین هاو د سی پی یو ریسپانس ټو د ایکسټرنل ایونټس، هغه بیروني واقعات چې پیښیږي د هغې په مقابل کې سی پی یو څنګه عمل ښیي. دې ته څه ویل کېږي؟ انټرپټ هینډلینګ ویل کېږي. ښه مثال چې ده آی او ریکویسټ ده، انپوټ آوټپوټ ریکویسټ. بل راځو types of ISI یا هم types نوع د instruction set architecture. یو ته CISC ویل کیږي او بل ته ویل کیږي RISC ویل کیږي. CISC چې ده complex instruction set کمپیوټر ده چې فیچرز یا خواص دا دي چې په لارج او کمپلیکس وظایف کې ترې کار اخیستل کیږي. مثال شی ده انټل X86 architecture او RISC چې ده reduced instruction set کمپیوټر. فیچر یا خواص چې دي په کوچنیو او ساده انسټرکشن سیټ کې ترې اخیستل کیږي، کار اخیستل کیږي. اگزامپل چې دي ARM ارکیټیکچر. لاندې راځو انسټرکشن اکزیکیوشن سایکل چې دي چې یو انسټرکشن یا یو هدایت چې یا یو کار چې ترسره کیږي په کوم شکل ترسره کیږي. د سی پی یو executes instruction in these 3 steps. یو سی پی یو چې انسټرکشن شي کوي اکزیکیوټ کوي دغه 3 سټپ یا 3 مرحلې لري. اول څه شی ده؟ فچ ده. فچ معنا دا ده چې انسټرکشن فرام میموري، له میموري څخه ډیټا اخیستل، دې ته څه ویل کیږي؟ فچ ویل کیږي. بل شی ده ډیکوډ ده. ډیکوډ د انسټرکشن ټو انډرسټینډ د اپریشن. ډیکوډ ویل کیږي دې ته هغه حالت نه ډیټا راړول په کوم حالت چې سیستم پوهیږي یا هغه حالت ته بیرته ډیټا راړول په کوم چې انسان پوهیږي، دې ته ډیکوډ ویل کیږي. بل شی ده ایگزیکیوټ د انسټرکشن. ښه execute the instruction using the ALU and register. د ALU او register په ذریعه سره چې کول د انسټرکشن استفاده کول یا execute کول. دا چې ده د دریم سایکل ده. execute، decode او fetch. fetch ورکول له میموري څخه، decode داسې حالت ته اړول چې اپریشن معلوم سي څه برخه باندې ده یا داسې فارمټ را اړول چې قابل دی فهم وي، او اگزیکیوټ ویل کیږي چې دا اجرا ته په وسیله د چا؟ په وسیله د ALU او رجسټر. ښه ملګرو، دا په لنډ شکل سره مو ISA یا انسټرکشن سیټ ارکیټیکچر درته تشریح کړه. که کومه پوښتنه پکې لرئ کولی شئ موږ ته کمنټ کې پرېږدئ. اوس یې په شارټ ځکه تشریح کوو چې همداسې ملګرو تقاضا وه چې په شارټ ویډیو کې موږ تشریح کړي تر څو موږ زر فهم ترې واخلو. په دې برخه کې زموږ لانګ یا هم اوږده سایز ویډیو یا هم د زیات وخت سایز ویډیو چې ده چې 1 ساعت 2 ساعته به وي، هغه هم انشاءالله د کار لاندې ده او ډېر زر به درته اپلوډ کړو چې هغلته دغه هره برخه په ښه شکل او په ډېر واضح ډول سره نور هم تشریح شوې اوسیږي. امید لرم چې تر دې دمه روغ اوسیږي را سره او کامیاب اوسیږي. الله مو مل شه.